محترمینو د علما د زړه د اصلاح لپاره یو څو خبرې موږ او تاسو څخه چې په دې باندې مؤمن مسلمان باید عمل وکړي که مکمل نی باید ځان خو ته نږدې کړو علما ذکر کوي نه شیان دي چې په دغه سره اصلاح د زړه راځي اصلاح د زړه په دې سره راځي چې کله څو قراءت القرآن بتدبر قرآن کریم په سوچ او فکر سره لوستل نن سبا په موږ تاسو ګور اول د قرآن سره تعلق نشته دی یا په روزه کې قرآن نه وایو هغه چې الله چاته نصیب کړي یا چې بهترین ورځ د ذی الحجې ورځ تیر شوې نه محترمینو مؤمن مسلمان ژوندۍ به د قرآن سره تیري د قرآن سره داسې ژوندۍ به تیري داغي تلاوت وکړي داغي معنا کې به سوچ کې هغه به یادې نو باغی باندې الله تعالی ستاره ژوندۍ منوره کوي او با برکت کوي او خسته کوي نو اوله خبره دا ده واړي زړه اصلاح شي زړه ګوره د ټول بدن امیر دی هغه ګوره د ټول بدن او د جوارح او د اندامونو د بدن هغه اختیار او کومنده ورته دړه باچا دی کله چې د ملک باچا ټیک وي رعیت او دغه شان د فوجونه داغي ایسای داغي انټيليجنس هغه ټول برابر دي کله چې باچا غداري او باچا د رعیت سره او د ملک سره وفا نه کوي نو ملک به ټول خرابي به فوج جوار می هغه غلط استعماليږي انټيليجنس هم غلط استعماليږي داغي ملک به ډانچه ډیره کمزوري هغه ملک ته به دشمن ډیر پاسانه سره هغه داخلي دي شي او هغه دشمنان ډیر پاسانه باندې هغه ملک د خپل تاثیرات او د خپل قبضه لاندې راوستل شي مستعړ چې کله قوي په ایمان باندې ستا پړه کې د قران پوهه پرتا وا تدبر او سوچ پروتو د قران تلاوت پروتو ستا جواب په قران خو زیدله او د جبه تعلق به د زړه سره نو ان شاء الله د استاد وبټی کی او دویم شی چې د محترمینو دویم هغه شی چې هغه منله اصلاح راځي هغه د خلاء البطن بالتقليل الاقل خپل ګډه خالی کوا خپل مایده خالی کوا لک خوراک کوا ځکه ډېر خوراک سره څه کیږي هغه د شانت مړ کیږي هغه بدن هغه مړاوي کیږي هغه کې کسلان او هغه کې سستی پیدا کیږي او کله چې مایده ډکې شیطان باغې باندې به ولکه کولې شي ولې دی روزه کې محترمین د شانت هغه انسان کې تقوا زیاتې ځکه چې هغه په مایده کې خوراک نه په مایده کې خوراک نشته پړه کې تقوا ډېرې د الله سره تعلق زیاتی نو خوراک دا کمول پکار دي دا شاده په ورځ کې 3 ټیمو 15 ټیمو 3 ټیمو به بس چي نسکو به بس شودو چي نسکو او به بس اسی محترمینو دا شاده بازار ته ودي خوراکونه کنه نه کله کله ځان له مېدی له لګم ورکا او د الله درزه لپاره وکړه عبادت هم شو نو به ان شاء الله ستاسو به سره برابرېږي او بل شیز د زړه د اصلاح لپاره قیام الليل بالعباده د شپې پاتېګه مونږ کوا د الله بندګي د شپې کوي الله تعالی بس تاړه کې اصلاح راولي د الله سره د شپې خصوصي تعلق ساته رب العالمین با دغه شان د استاد د اصلاح راولي او د هغه د وجه بس تاسو وګورئ سترګي اخلاص پی د ټول بدن الله تابع شي او دریم چې څلورم چې التضرع عند السحر د پښمنو په وخت کې د سحر په وختونو کې وختونو کې او د شربانګو په وختونو کې الله تعالی عاجزي وړاندې کوا رب العالمین ته د خپل عاجزي ډالۍ ورکړ شو په دغه وخت کې الله بس تعالی اصلاح کی او پنځم چې د مجالسه الصالحین نیکعمل خلکو سره کېنا زنانه د نیکعمل زنانو سره کېنی سړی د نیکعمل خلکو سره کېنی دا چې چرتهونو بنګینو او دغه شانته غیبت خورو او تهمتونو والا او هغه خلک چې دروغ وي په دروغ باندې خلک خندې خلکو سره کېنی ستاړه به رو ختميږي دغه روح چې کوم دی چې الله رب العالمین چاته دغه روح ورکی نو هغه به دغه شان دستا ختمي او ستاړه به ملګری چې مړ شو والله کبه د څومره عالمان نشو ته بیاناتو کې قرآن د ختم کې ستاړه به کار نه کوي ستاړه به نه ژوند کیږي مجالس الصالحین دا مهمه خبره ده او شپږم چې الصمت عما لا يعني هغه څنګه چوپ پاتې کېږي ته کې فائدہ نشته او دې کوم زموږ استاد پښتانه به پرې دا ډیره پلانکې وړي خسته غب لګي او ډېر خسته سیاسي بحث کوي او د ځینې خلک په دې بحث کې مشهوري هغه وایي هغه ذکر نه وځي چې هغه کې بس فائدہ وکړي ملک دغه د ګنټه بحث کوي د شپې اته بجې کې نو 2 بجې پورې بحث کوي او جرافات یې راوي چې څه جوړ په خپل نتیجه دا ورکړي هیڅ ته جوړ نن سبا دا بحث موږ استاد محترمین مجتمع کې ډېر زیات دي الصمت عما لا يعني هغه څونه چوب شه چې په څه کې د دنیا فائدہ شته او د دین فائدہ شته ستاړه بروغي ستاړه تعلق د بد الله سره او هم چې ده العزله عن اهل الجهل هغه خلک چې ناپوهه خلک دي
هغه خلک چې ناپوهه خلک دي غیبتونه کوي ستا عزت سره نه ستا قدر سره نه یو مسلې په اهمیت باندې نه پوهیږي او جاهل خلک دي جاهل خلک محترمین هغه ته دین قران حدیث هغه ته هیڅ به پروا نه کوي دا هغه خلکو نه پسند کېږي دا هغه خلکو مجلسونه پرې روا او اتم چې ترک الخوض فی الناس دغه شانته خلکو سره شراکت کم کا خلکو ته راشه درس ورتګ بې ځایه ورتګ ځینې ورتګ چې هغه عبادتي مریض ته پوس کوا د پلوان ته پوس کوا د مشر د عزت په خاطر باندې وردره چا ملاقات عبادت دی اما یو سړی دی چې یاره بالکل ځان له تنګېږي ځان له ولې تنګېږي د الله په عظمت کې سوچ کوا د قرآن او د حدیث د الله د پیغمبر په جون کې سوچ کوا الخوض فی الناس خلکو سره ډېر دغه شانته ورتګ او تعلق ډېر ساتل دا کم کستاړه به دغه شانته هغه به روغ پاتې کېږي ژوندی وي آخر چې اکل الحلال حلال خوراک خورا بچو ته و حلال ګټئ بچو ځان د پاره د حلالو سوچ کوا داسې نه چې یو شي کې شبهه هغه د ربا او د سود پرته دی هغه بالکل ځان ساته ته پوهېږي چې یاره دا بینک چې دی په دې کې سود شیان پکې دي سود مال نه پکې دي هغې کې خپل مال مه ساته هغې ته مال مو وروړه یعنې ګزاره په حلالو باندې کوه څومره چې تا ګزاره په حلالو کوله هغونه به ستا زړه تعلق د قرآن د حدیث د آخرت د موضوعاتو سره او د الله توحید سره وي الله تعالی دې په دې ټولو مخورو موږ تاسو عمل او توفیق راکړي زمونږ او ستاسو شروعونه د قرآن او حدیث باندې الله تعالی ژوندي کړي د آخرت په فکر او سوچ د الله تعالی ژوندي کړي وصلی الله علی نبینا محمد